ښه څو مختلف ګامونه پورته شوي دي د مخابراتو وزارت له لوري چې یو په افغانستان کې د فریکونسي مزایده وه چې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت وتوانېده یو کامیابه مزایده د فریکونسۍ ترسره کړي. د افغانستان د مخابراتو په تاریخ کې البته په دې فریکونسۍ مزایده کې د تقریبا 4 مخابراتي شرکتونو، خصوصي مخابراتي شرکتونو، هغوی تقریبا د 8 میلیونو ډالرو په ارزښت باندې په دې کې سرمایه ګزاري وکړله چې دوی ته به په 3 مختلفو بانډونو کې 48 میګا هرټز فریکونسي ورکول کېږي چې په دې اساس به دوی په افغانستان کې خپل د خدماتو کیفیت چې دی هغه به لوړوي، یعنې 4G خدمات به د افغانستان په اکثریت سیمو کې دوی پلي کوي. یوه موضوع دا ده. بله موضوع د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت د افغانستان په ټولو ولایتونو کې دا پروسه پیل کړې ده چې تر څو د خدماتو د کچې د لوړتیا په خاطر باندې 2G سایټونه 3G او 4G ته ارتقا ورته ورکړي. او دا پروسه فعلا دپاره د لوګر او خوست او بامیان او دایکنډي او د پکتیا لوګر د اکثریت سیمو کې دا پلي شوې هم ده، هم روانه هم ده د افغانستان مختلفو سیمو کې.